چې کم خلق ایمان راوړي او د ایمان سره سره اعمال صالحه کوي نو دای به داسې جنتونو ته داخل شي تجری من تحتهم الانهار چې لاندې د هغې نه به نهرونه بهیږي جنت کې به 4 قسمه نهرونه بهیږي د شاتو د شودو او د شرابو او د اوبو 4 نهرونه دا به جنت کی وي یو د پیو یو د شاتو او بل شرابو او 4م د اوبو نو الله پاک جل شانه فرمای دای په جنت کې همیشه لپاره پراتی وي کم خلق چې ایمان راوړي او د ایمان سره سره عمل صالح کوي نو د دې د وجه نه چې د ایمان راوړی ده او اعمال صالحه کړي دي دا به جنت کې همیشه لپاره پروت وي اورونو جنت ته چې انسان ځینو هغې کې به صفات پیدا کیږي الله پاک جل شانه فرمای کله چې مونږه جنتیان جنت ته بوځو نو د دوی د سینو نه او د دوی د زړونو نه به حسد وباسو دکه دنیا کې انسان خو ډېر جګړالو ده که نه یو بل ته په زړه کې کینه او حسد کله د مال د وجې نه کله د رشتې د وجې نه کله د عهدې د وجې نه او کله یو بل داسې خلاف راشي دی او مسلمان سره نزړه کې ورته کینه او حسد ساتلی وي الله پاک جل شانه فرمای کله چې موږ مؤمنان جنت ته بوځو نو د دوی د زړونو نه به دا کینه او حسد او بغض وباسو علماء کرام فرمای دا به کم دی کې ویستلی شي نو د دې په باره کې روایاتو کې راځي وایي کله چې جنتیان جنت ته دي نو پولیس ورات باندې به تیریږي که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هي قنطرة بین الجنة والنار دا پل د جنت او د جهنم په منځ کې ده نو کله چې جنتین جنت ته دي او پولیس ورات باندې تیریږي نو د پولیس ورات تیریدلو نه مخکې د دې مؤمنانو د زړونو نه به یو بل ته کینه او حسد او بغض وځي چې جنت ته لاړ شي نو یو بل سره به کامل محبت ساتي یو بل سره به بالکل داسې تعلق ساتي چې بیخي به یو بل ته په زړه کې سکینه نه وي الله پاک جل شانه فرمایي دا زړونه به بالکل صفا وي ښه زړونه نه به کینه وځي او بل تجری من تحتهم الانهار چې جنت ته لاړ شي نو جنت کې به ورته نهرونه بهیږي او دا مؤمنان به وایي الحمدلله الذي هدانا لهذا د هغې رب العالمین جل جلاله دپاره حمد و ثنا ده چې هغوی مونږ ته هدایت وکړو دې طرف ته یعنی د دې جنت طرف ته یې مونږ راوستو او وما کنا لنهتدي او ګورئ مونږ په خپله په هدایت باندې نه لولا ان هدانا الله کو چرې مونږ ته الله پاک جل جلاله هدایت نه وی کړی نه مونږ ګورئ خپله جنت ته نشو رتلی او دا هدایت راته څنګه وشو لقد جاءت رسول ربنا بالحق مونږ ته د خپل رب العالمین جل جلاله د طرفنا رسولان علیهم الصلاة والتسلیمات راغل او هغې راته شریعت مبارک بیان کو او د هغې د منلو د وجې نه الله پاک جل جلاله مونږ جنتیان جوړ کو او کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي الله پاک جل شانه به ورته وفرمایي ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها دی ته به آواز وکړی شي دا کم جنت کې چې تاسو اوسیږئ او کم جنت دیر کړی شو نو دا پس بما کنتم تعملون په سبب د هغې اعمالو چې تاسو په دنیا کې کولو لیکن جنت ته تلل ورونو ګورئ په عمل سره نه دي ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو روایت کې فرمایي چې ډېر کرته یو انسان وي او هغه دنیا کې د جنتیانو عمل کوي
لیکن د دو د جنت ترمنځ یو ګذ پاتې شي، یو ګذ شرعي. الله پاک جل شانه د دنه داسې عمل سرزد کی چې دا په جهنم ته لاړ شي. او یو سړی په دنیا کې د جهنميانو عمل کوي، دنیا کې د جهنميانو عمل کوي، او د دو د جهنم ترمنځ یو ګس پاتې شي، او الله پاک جل شانه د دنه داسې عمل سرزد کی چې هغه په جنت ته لاړ شي. دا ولې رونو هغه باندې الله پاک جل شانه فضل کی او جنت ته غختل غواړي. نو عمل باندې علماء کرام فرمایي جنت ته داخلي سبب عمل ده. جنت ته د داخلي دلو عمل داخلي دلو سبب هغه عمل ده، خو لیکن ګوره علت صدا وجه صدا داخلي کی بوله دا د الله پاک جل جلاله په فضل سره بسې ګوره په عمل به اعتماد نه کوي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تو فرمایل چې تاسو کې ګوره داسې یو انسان نشته چې هغه د عمل کولو د وجه نه جنت ته لاړ شي، ترسو پورې چې الله پاک جل جلاله په خپل فضل نه وي کړی او خپل فضل وسره شامل حال نه کی. جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا او فرمایل ویسیب زمون عمل خدا سے دا، خو تاسو به څنګه وایي؟ تاسو خو مبارک پیغمبر یی، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی الله علیه وسلم مبارک تا جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمائی ویسیب او تاسو حدیث مبارک کے رضی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده علی حامته پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پاخپل سر مبارک باندې بلا تشبیح سر باندې لاس کې خودلو او وی فرمایل ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل منه ورحمه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو فرمایل چې زبم د الله پاک جل جلاله په مهرباني او فضل سره جنت تدم. د الله پاک جل شانه په فضل بسو پیغمبر علیہ السلام مبارک کو فرمایل چې ما بم الله پاک جل جلاله په خپل رحمت کې اون غاړي او بیا به جنت تدم. نرورا ګره د ما است عمل خو ډېر کمزورې ده، خو عمل به ګره کو ښه عمل به پرېږدو نه عمل به کو. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بیان و فرمایلو وی یو انسان د پلار په شا کې وي ښه او د جنت او د جهنم فیصله شوي وي، لا پیدا نه وي انسان او الله پاک جل جلاله د جنت او د جهنم فیصله کړی وي. جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تنه تپوس کوي ویسه به عمل سره کو منزونه روزه زکات حج جهاد او نور اعمال دا به سره کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تا او فرمایل وی کم انسان چې الله پاک جل جلاله د جنت تپاره پیدا کړی وي ناغه ته د جنت عمل په دنیا کې آسان وي. هغه ته ګره جمعه ته راتلل آسان کار وي ښه، هغه ته منځ کول آسان ښکاري، هغه ته روژه نیول خوند ورکوي، هغه ته جهاد ورکول خوند ورکوي، هغه ته دعوت ورکول خوند ورکوي او هغه ته هر نیک عمل په خوش اسلوبی او خوش اخلاق خوش طبعی نه او د زړه د خوشحالۍ نه هر عمل ته وړاندې کیږي. کم انسان چې الله پاک جل شانه د جنت لپاره پیدا کړی وي. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل چې نه عمل خو به کوي چې کم سړی د نیک د جنت لپاره پیدا وي نه هغه ته نیک اعمال ګورې خوند ورکوي. قسم دا هغه ته منځ کول دومره خوند ورکوي هغه وایي چې بس ولاړ وی
هغه ته تلاوت خوند ورکوي، هغه ته په تلاوت کې سکون ملاويږي، هغه ته په ذکر کې سکون ملاويږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل ما بوم الله پاک جل جلاله د خپل رحمت کې اون غاړي نبی بزم جنت تدم. نو الله پاک جل شانه فرمای چې دغه خلق بو د دې د زړونو نه به مونږ کینه وباسو، د دې د زړونو نه به مونږ حسد وباسو، او بلا حسد او بلا کینه به جنت تلار شي. دې وجنا روایاتو کې راځي وای کم دا کمی درجه والا جنتی هغه ګوره چې د لوی درجه والا جنتی لاړ شي ناغه ته په خپل مکان او په خپل درجه کې ځان کامیاب کاری او خوشاله بوي، او د لوی درجه والا جنتی ته به دا خپکیږي نه، او دا به نه وای بدنیتی به نه کوي، حسد او کینه به نه کوي، نه بلکې ولی نه دی د زړونو نه به الله پاک جل شانه کینه او بغض ویستی وي. نو الله پاک جل شانه دا بیان فرمایلی ده.